بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلیسي ژبې آنلاین زده کړو مینوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وئ. وبخښئ مخکې مې لایف شروع کړو خو فکر کومه کومه ستونزه وه، لایف قطع شو. فکر کومه چې د انټرنیټ ستونزه وه. په هر صورت مرګلو الله دې وکړي ټول راته روغ او جوړ وئ. تیرو درسونو کې موږ تر اوسه پورې چې کوم درسونه ویلي دي، دا دې په خاطر وایم چې دغه مرګلو ته یو ذهنیت پیدا شي چې یعنې موږ کوم درسونه تکرار کړي دي. موږ بالکل د انګلیش الفابیټ څخه شروع کړي دي چې بیا هم همداسې کانسونینټ او واویلو په اساس باندې مخته تللي چې دومره کانسونینټ دي، دومره واویل او دا سیمي واویل او د ټولو رول مو بیان کړی دی. بیا مفرداتو ته داخل شوي یو چې مثلا هر حرف په انګلیسي کې A B C D N تر Z پورې یعنې کومه وزنونه اختیاروی شي. بیا مرکباتو ته داخل شو چې مثلا کله دوه یا څو حروف یو ځای کېږي یو متفاوت اواز اختیاروي، هغه مرکباتو کې نو موږ ټول مرکبات هم ویلي دي. هغه نه وروسته بیا د هغه د درسونو په تعقیب سره موږ مثلا سینټنسز ته هم داخل شوي یو، جملې چې څنګه جملې ترکیب کو او ترتیب کو، چې هغې کې مثلا افرمټیو سینټنس مثبته جمله، نیګیټیو سینټنس منفي، نیګیټیو انټراګیټیو منفي سوالیه او انټراګیټیو سینټنس سوالیه جمله. دا څلور قسم جملې موږ ویلي دي چې اکثره یس نو کوېشنو کې دغه انټراګیټیو سینټنس یا کوېشن هغې کې چې موږ ډېر تاکید کړی دی په یس نو کوېشن مو کړی دی، ځکه چې کله ټو بي ور د جملې سر ته راځي نو هغه یس نو کوېشن وي. نن یو بل قسم چې هغه انفارمیشن کوېشن یا ډبل ایچ کوېشن دی، په هغې باندې تاکید کوو. هغې تر څنګ موږ دا مو ویلي چې کله یو سینګولر ناون پلورل ناون ته بدلیږي، یعنې هغه قواعد او اصول مو بیان کړه چې هغې په واسطه باندې موږ کولی شو یو مفرد اسم یا سینګولر البته کاونټیبل ناون کولی شو چې مثلا یو پلورل ته یې بدل کړو چې موږ وایو چې ایس په عموم کې اسمونه د جمع کولو دپاره ایس خوري. بیا مو وویل چې کوم اسمونه چې په ایس ایس ایچ سی ایچ او ایګزیډ ختم شوي هغه ای ایس خوري. بیا مو وویل چې کوم اسمونه په وای ختم شوي دي، وای نه مخکې کانسونینټ وي، وای په آی بدلېږي ای ایس خوري، او که مخکې واویل بیا خاص ایس خوري. او مو ویل چې کوم اسمونه چې په ایف یا اف ای ختم شوي دي جمع کولو دپاره ایف یا اف ای په وي بدلېږي ای ایس ور اضافه کېږي. او بیا ځینې دغسې اکسپشن یا داسې اسمونه مو ویل چې دغه قواعد نه مني، نو په هغې اساس باندې موږ مخته لاړو. دې تر څنګ سبجیکټ پروناونس چې آی وي یو دی هی شي ایټ د هغې معنا، او ټو بي وربس ایز ام آر همداسې د دوی په جملو کې استعمال چې ایز د سینګولر سره یعنې هی شي ایټ، او آر د جمع سره یعنې وي یو دی، او آی سره همیشه ام ټو بي ورب راځي. د هغې ټول تشکیلات موږ ویل. نن چې یو بل موضوع ته داخلیږو هغه د انفارمیشن کوېشن یا ډبلیو ایچ کوېشن دی. مرګلو انفارمیشن کوېشن یا ډبلیو ایچ کوېشن دا معنی چې معلوماتي سوالونه انفارمیشن کوېشنز، یعنې ځینې کلمات داسې دي چې هغې په اساس موږ به معلومات حاصلوی شو. هغه یس نو کوېشن نه دي لکه مخکې به چې موږ ټو بي ور د جملې سر ته کول. اوس یعنې البته موږ به په انفارمیشن کوېشن کې جزئیاتو ته نه داخلیږو. تاسې به مرګلي ووایئ چې یعنې د څنګه کله یو کله بل. دا زما هدف دا دی چې تا مثلا یو پیلوټ کله چې طیارې ته پرواز ورکوي نو هغه اتومات نه جیږوي چې هوایي خط ته برابره کړي، مګر هغه په ابتدا کې ګرمي بیا چې جیږي یو څو څرخونه دغسې دورې خوري چې تر څو هوایي خط ته برابره شي او همداسې بیا نرم مزل وکړي. نو زه ایمان نن ورځې هدف د درس کوم اساسي هدف چې دی هغه همدا هدف نه دی چې زه نن تاسو ته درس د ډبلیو ایچ کوېشن ووایم. د دې هدف مې دا دی چې راتلونکي کې ټینسونه زه شروع کوم. په یعنې درسونو کې چې ټینسونه شروع کېږي تاسې باید د انفارمیشن کوېشن یا د ډبلیو ایچ کوېشن په باره کې یو ذهنیت در سره وي، یو مفکوره وي. نو یعنې مطلب دا که موږ ډبلیو ایچ کوېشن نن په جزئیاتو سره ونه ویلې ولې یو مقدمه کیدی شي چې آینده کې چې کله موږ ټینسونه وایو نو انشاءالله العزیز هیڅ مشکل به نه وي. زه به بیا انفارمیشن کوېشنو سره تاسې بلد وئ. زه به په هر ټینس کې ډبلیو ایچ کوېشن مثلا استعمالوم، ځکه چې ډبلیو ایچ کوېشنو استعمال ډیر مهم او اړین دی په هر ټینس کې. نو په دې اساس چې ډبلیو ایچ کوېشن یا انفارمیشن کوېشنو ته داخل شو نو نن دا شروع کړو. مرګلو بیا هم غواړم چې الله دې وکړي چې تېر شوي درسونه مو زده کړي وي. الحمدلله ځینې ملګري ډېر خوشبینه دي او د دوی هغه وړاندیزونه او د دوی پیشنهادونه په ځینو مواردو کې او د دوی سپارښتنې په ځای دي. نو همدغسې افغان لوګری صاحب زه تاسو میسیجونه ګورم. اکاونټیبل ناونس، نو تاسو کاونټیبل ما مخکې ویلی و چې کاونټیبل ناونس دا منه شمېرېدونکي نومونه کله چې جمع کېږي کاونټیبل ناونس کېږي، ان کاونټیبل ناونس نه کېږي. نو کاونټیبل یا کاونټ ناونس همداسې بالکل. نو مخکې ځو مرګلو، زه کمره اړومه د بل طرف ته چې درس شروع شي. خدای دې وکړي څه ستونزه نه وي.
نو ملګرو تاسو چې اوس د زنګ خواهش کوئ البته بیا د دې په خاطر چې درس اخلال نشي د زنګ وخت نه دی نو اوس به شروع کوو درسونه که څه ستونزه وکوی شي ستونزې مو موږ سره شریکې کړئ مشکل نشته زه به دا کمره فکر کوم چې اوس صحیح دی ښه نو مرګلو اوس شروع کوو انفارمیشن کویشن انفارمیشن نن 24 تاریخ دی د 2019 کال د جنورۍ میاشتې انفارمیشن مرګلو معلوماتو ته وایي انفارمیشن معلومات ما درته مفردات مرکباتو کې وي چې ټي آی او د شین اواز ورکوي انفارمیشن معنا معلومات نو انفارمیشن کوېشن ما درته وایي چې انټراګیټیو سنټنس کې کوېشنز یا دغه وایي مرګلو ډبلیو ایچ کوېشن ځکه ورته وایي چې اکثره دغه چې دي مثلا د ورډز د کلمات چې دي اکثره یې په ډبلیو ایچ شروع شوي دي نو ځکه مثلا دې ته انفارمیشن کوېشن وایي دا په مجموع کې دغه انفارمیشن کوېشن یا ډبلیو ایچ کوېشن چې دي دغه 9 دانې دي مرګلو 9 دانې په مجموع کې 9 دانې دي چې دا د معلوماتو حاصلولو دپاره کارول کیږي مثلا یو د دې نه مثلا ویر دی ویر معنا چیرته وای مثلا هوز نو زه تاسو ته یا مثلا هوم وګوره دا اکثره په دغسې په ډبلیو ایچ شروع شوي دي یا مثلا موږ وایو چې هوم یا ویچ یا وټ ښه او دې تر څنګ یو چې دی چې هغه په ډبلیو ایچ نه دی شروع هغه هاو دی مثلا دې ته ځکه انفارمیشن کوېشن وایي چې دا ټوله د معلوماتو حاصلولو دپاره کارول کیږي په مجموع کې انفارمیشن کوېشن یا ډبلیو ایچ کوېشن 9 دانې دي چې ویر وای هوز هوم ښه هوم 2 وارې لیکل شوی دی دا به زه وین کمه وین او هوم ویچ وټ هاو نو دې په خاطر دا خاصې ما ولیکل دې په خاطر چې جزئیات داخل شو دې په باره کې وضاحت ورکو نو زه اوس هر یو ځان ته زه درته واضح کوم انفارمیشن که معلوماتي سوالونو دپاره کارول کیږي دغه 9 دانې دي اوس مرګلو غواړم چې هر یو تاسو ته یو بیان کړم چې دا څه مفهوم لري او څه دپاره کارول کیږي ښه اول ځمه مثلا وټ ته وټ معنا مرګلو څه یا څه شی دا انفارمیشن کوېشن دی چې په یا ډبلیو ایچ کوېشن ځکه په ډبلیو ایچ شروع شوی دی چې دې ته مثلا زه وایم دغه شی چې دی دا د شیانو دپاره استعمالیږي دې شیانو دپاره استعمالیږي ملګرو زه همیشه یعنی غیر زیرو شیانو دپاره استعمالیږي زه وایم چې ما درته وویلې چې سوالیه کې یا انټراګیټیو سنټنس کې همیشه ټو بی ورب د جملې سر ته راځي خو کله چې انفارمیشن کوېشن وي اول به انفارمیشن کوېشن اچوي ښه به پسې ټو بی ورب اچوي مثلا دغه ځای کې دلته به اتومات تاسو ټو بی ورب اچوئ what is this یعنی دا چی شی دی دا کوېشن دی خو یعنی مطلب دا چې کله انفارمیشن کوېشن راشي مرګلو د انفارمیشن کوېشن د ټو بی ورب نه ډیر قوي دي یعنی اتومات تاسو کولی شئ چې انفارمیشن کوېشن شي از ام آر یا مثلا د نور ټو بی وربونه واز ور موږ نه دی ویلی یا اګزلري یا ټو ډو یا ټو هاو ډو ډز ډیر دا شیان موږ نه دی ویلی نو ځکه زه هغې طرف ته ډیر نه ځم ځکه چې موږ ټینسونه نه دی ویلی چې کله ټینس شروع کوو ما درته ویلي چې په هر مورد کې به موږ په ډبلیو ایچ کوېشن په هر ټینس کې به بحث کوو نو اوس یعنی کله چې انفارمیشن یو قاعده یاد کړئ چې انفارمیشن کوېشن راغلل هیڅ کله ټو بی وربونه حق د دې نه لري چې د ډبلیو ایچ کوېشن په موجودیت کې دوی د جملې سر ته د سوال د تشکیل دپاره راشي ځکه چې ټو بی ورب په هغه صورت کې د جملې سر ته راځي چې سوال یس نو وي نو دا یس نو نه دی دا انفارمیشن کوېشن دی یعنی دې دپاره معلومات کارول کیږي زه وایم چې what is this یعنی دا څه شی دی زه نشم ویلی چې یس جواب کې یا نو داسې جواب نشته ځکه دا معلوماتي سوال د دې دپاره استعمال شوی چې د شیانو په باره کې معلومات ماته راکړي what is this یعنی what is ځکه استعمال کړی چې معلومات غواړي او د څه شي په باره کې معلومات غواړي د شیانو په باره کې what is this زه ویلی شم it is a pen what is this it is a book what is this it is a teapot what is this it is a blackboard it is a whiteboard مثلا تاسو کولی شئ
دغه ځای کې زه ډېر ځکه خاص زه تاسو غواړم چې د دې سره بلد کړم د انفارمیشن کوېشنو سره، نه دا چې زه ټینسونو ته داخل شم. کاش موږ ټینسونه ویلي وای، دغه یا مشکل نشته. اینده که چې زه ټینس وایم د دې په استعمال به تاسو بالکل جزئیاتو ته داخل شئ. زه اوس کوشش کوم چې سټیټ یا سچویشن باندې راوڅرخېږم، ځکه چې موږ سچویشن ویلی دی. مثلا داسې موږ ویلی دی چې I am a student, he is a doctor, she is a teacher. نو داسې جملې ابتدایي موږ ویلي دي، ځکه دغسې کوشش کوم چې دغسې جملې استفاده کړم. کنی مثلا what did you do، مثلا what did you write، مثلا که زه وایم چې what are you doing، what's your name. یعنی داسې که ټینسونو ته زه داخل شم نو وټ خو په هر ټینس کې قابل د استفادې دی، خو زه ابتدایي مراحلو ته په دې اساس ځم چې تاسې په دې پوهیږئ او تاسو به مثلا یو ذهنیت وي. مثلا what's your name، که دا وایم موږ یور نه دی ویلی، نو په دې اساس زه دام نه وایم what is this. مطلب زه خاص تاسو ته یو ذهنیت درکوم چې what انفارمیشن کوېشن دی چې د یو شي په باره کې د معلوماتو د حاصلولو دپاره استعمالیږي. دا یو. دویم چې دی ملګرو هغه وین دی. وین معنا کله، دا معنا شوه. وین همیشه د وخت یا د ټایم دپاره استفاده کیږي. هر کله چې څوک په وین کې پوښتنه کوي، مطلب دا چې هغه شخص غواړي د ټایم په باره کې تانه معلومات وغواړي حاصل کړي. مثلا که زه ووایم، بیا هم درته وایم ملګرو چې کله د انفارمیشن کوېشن راشي ټو بي ورپسې شاته اچوئ. وین از، مثلا زه وایم when is Friday، when is Friday، مطلب دا چې when is Friday جمعه کله دی، tomorrow is Friday، سبا ته جمعه دی. مثلا when is Tuesday، when is Eid، عید کله دی، when is Eid یعنی عید کله دی. when is Ramadan، رمضان کله دی، یعنی روژه کله دی. when is Ramadan. نو تاسو کولی شئ when is Eid. ښه، دا یعنی ابتدایي مراحلو کې تاسو زه یو ذهنیت. خو ګوره کله چې په وین سره چا پوښتنه وکړه، همیشه ستاسو جواب به د ټایم په باره کې وي. زه وایم چې when is Ramadan، تاسو tomorrow is Ramadan. مثلا Ramadan is in January 19th، مثلا یا in February په دغسې. نو تاسې به د وخت په باره کې معلومات ورکوئ. ځکه که تاسو څوک وایي چې when is Friday او ته ورته چې I am here، زه دلته یم، هغه د چې شي په باره کې پوښتنه کوي او تاسې څه ځواب ورکوئ، داسې لازمه نه دی. نو همیشه ټو بي ور تاسو به دې ته ډېر متوجه اوسئ چې د انفارمیشن کوېشن چې استفاده شوی دی دا کوم قسم دی. آیا دا انفارمیشن کوېشن د شیانو یا د things دپاره استفاده شوی دی، دا د ټایم د غوښتنو د معلوماتو په غوښتنو دپاره کارول شوی که څنګه. نو وین همیشه د ټایم په باره کې پوښتنې کوي. بیا هم وایم ملګرو چې زه د وین په باره کې جزئیاتو ته نه ځم، چې زه تا ته وایم چې مثلا when do you go to school، ته مکتب ته کله ځې، ځکه دا ټینس دی. ټینس موږ تر اوسه پورې نه دی ویلی. زه ما هدف هم دا دی چې انفارمیشن کوېشنو باندې تاسو پوه شئ چې هر ټینس کې زه بیا د دې استفاده درته وښیم. ښه، نو موږ اوسه پورې دوه انفارمیشن کوېشن یې وویلی چې یو وټ و او بل وین و. اوس به لاړ شو دریم ته. دریم د ملګرو مثلا هو، دا به تاسې هو وایئ. هو معنا څوک، هو معنا څوک. دا همیشه د اشخاصو دپاره استعمالیږي، همیشه د اشخاصو دپاره استعمالیږي. یعنی کله چې تاسو نه څوک پوښتنه کوي د هو په باره کې، نو همیشه به هغه شخص وي او هغه معلومات چې تاسو نه غواړي د شخص په باره کې کوي، ستاسو ځواب هم هغې ته د شخص په باره کې وي. مثلا زه وایم دلته دلته who is دلته یو شخص نوم باید واچوم، بل چانس نشته. who is غانی. مثلا غانی په باره who is غانی، غانی څوک دی. مثلا ته ویلی شي he is my friend یا he is the president of Afghanistan. who is غانی یعنی غنی څوک دی. کله چې هو سره چا پوښتنه وکړه، مثلا زه تا ته وایم چې who is غنی او ته وایې tomorrow is Friday،
زه درته وایم چې غني څوک دی او ته وایې چې سبا ته جمعه دی. ما د ټایم په باره کې پوښتنه نه دی کړې. که ما هدف د ټایم په باره کې وای نو ما به وین استفاده کړی وای. کله چې ما هو استفاده کړو دا معنی چې زه غواړم د اشخاصو په باره کې معلومات حاصل کړم او تا نه هم همدا توقع لرم چې ته ماته د اشخاصو په باره کې معلومات راکړې. نو هو از غني. یا مثلا زه وایم مثلا ضمیر استفاده کوم. هو از هی. هغه څوک دی؟ He is my friend. Who is she? She is a teacher. Yeah, she is my teacher. مثلا داسې کوی شي. Who یا مثلا زه تا ته وایم چې ته څوک یې؟ ته څوک یې دا پرېږدمه you. مرګلو ته څوک یې؟ ما وایي چې خاصه to be ورب لګېږي. to be ورب د you دپاره چې کوم to be ورب لګېږي هغه ما درته ویلی و چې هغه are دی. Who are you? ته څوک یې؟ I am your friend. زه ستا ملګری یم. Who are you? مثلا نو تاسو کولی شئ چې شخص په باره کې دې ته معلومات ورکړئ. Who are you? I am your friend. Who are you? I am Bilal. Who are you? I am Shakir. نو تاسو کولی شئ. یا who is your teacher? خو زه بیا هم غواړم نه غواړم چې جزئیات ته داخل شم ځکه موږ ټینسونه نه دي ویلي. خاص یو ذهنیت درکوم په هر ټینس کې زه بیا دغه درته مکمل وضح کوم مشکل نشته. دا هو اوس بل ته داخلیږم ملګرو چې د برنامې وخت کم دی د دې په خاطر چې درسونه خلاص شي نو بل ته داخلیږم چې هغه وای دی. وای معنا ولې. معنا یې دی ولې. خو دا د څه شي دپاره استعمالیږي؟ همیشه مثلا د علت دپاره. کله چې وای څوک وایي نو د علت دپاره. زه مثلا why are you happy؟ ولې خوشحاله یې؟ ګوره why are you happy؟ why are you happy؟ ولې خوشحاله یې؟ ګوره خاص to be ورد راغو. دا to be ورد د دې نمایندګي کوي یعنی you. why is he happy؟ why is she happy؟ why am I happy؟ why are you happy؟ why are they happy؟ why are we happy؟ مثلا ته خفه یې. why are you happy؟ دا معنی چې ته ولې خوشحاله یې. دا معنی چې ماته what is the reason for being happy؟ یعنی د دې وجه څه شی دی چې ته خوشحاله یې. یعنی وجه څه شی دی؟ why are you happy؟ because I passed the test. ځکه چې په امتحان کې کامیابه شوم. خو ګوره بیا هم زه وایم ملګرو چې موږ ټینسونو ته نه یو داخل شوي. زه نه غواړم چې ټینس داسې یو ټینس تاسو دپاره ووایم چې هغه تاسو ویلی نه وي تاسو تشویش در واچوم. زه یعنی مطلب دا به په هر ټینس کې زه په انفارمیشن کویشنو نه بغیر د انفارمیشن کویشنو نه موږ خلاصون نشته د ټینس نه. نو هر ټینس کې به بیا موږ دغو سره کار وي. خو اوس خیر دی لږ حوصله. مثلا زه تاته وایم یا مثلا why is he sad؟ why is he sad؟ یعنی هغه ولی خفه دی. why is he sad؟ یعنی هغه ولی خفه دی. یا why is he unhappy؟ why is he sick؟ ولی هغه مریض. نو داسې کولی شي. دا وای و د علت دپاره ملګرو. زما بل ته ښه وای خلاص شو. بل زه شروع کوم د which معنا کوم یا کوم یو. دا اصلا د انتخاب دپاره استعمالیږي. which مرګلو په هغه صورت کې استفاده کیږي چې کله دوه یا درې یا محدود موارد موجود وي. اکثره په دوه مواردو کې ته د یو شي د انتخاب دپاره هغسې کاروي. مثلا زه وایم چې اکثره وخت کې د دې نه وروسته ناون استفاده کیږي. مثلا زه وایم which pen is good؟ کوم قلم ښه دی؟ which pen is blue؟ زه ټینسونو ته نه غواړم داخل شمه. که داخل شمه which pen do you like؟ which pen did you buy yesterday؟ خو زه نه غواړم چې ټینسونو ته داخل شم ځکه چې ټینس موږ ویلی نه دی. خو تاسو باید یو ذهنیت تاسو درکوم چې ویچ منه کوم یا کوم یو د دوو شیانو په انتخاب کې یا د انتخاب دپاره کارول کیږي. مثلا چې ته کوم which color do you like؟
کوم رنګ دی خوښیږي. نو مثلا په دغه موارد کې اوس بل ته داخليږو مرګلو هغه ښه اوس بل انفارمیشن کوشن ته چې هغه هوز دی. هوز معنا دیچه. هوز معنا دیچه. دا همیشه د ملکیت دپاره استفاده کیږي ملګرو. هوز دیچه. د هوز نم شاته اکثره مواردو کې ناون استعمالیږي. مثلا زه وایم چې دا قلم د چا دی. whose pen is this. دا قلم د چا دی. whose brother is he. هغه د چا ورور دی. د ملکیت دپاره استعمالیږي. کله چې ته ځواب ورکوي یا به پوزیسیو پروناون یا به پوزیسیو اجکټیو یا به پوزیسیو ایس استعمالوي. د دغو درې مواردو نه هیڅ بل موارد نه کیږي نه استعمالیږي. ښه مرګلو ښه اوس مثلا زه وایم whose book. د چا کتاب. دغه ځای کې زه بیا is this. دغه د چا کتاب دی. whose book is this. نو زه په ځواب کې یا پوزیسیو اجکټیو یا پوزیسیو پروناون یا پوزیسیو ایس استعمالولی شم. مثلا whose book is this. this is my book. یا this book is mine. یا this is Bilal's book. نو یا پوزیسیو اجکټیو یا پوزیسیو پروناون یا پوزیسیو ایس. د درې مواردو کې د جواب کېږي خو هغه بیا هم نه غواړم جزئیاتونه. whose brother is he. whose teacher is intelligent. whose teacher is intelligent. whose teacher is smart. د چا استاد لایې کوي. ښه یو بل موارد دم خلاص شو. مرګلو غواړم چې هم دی. هم د هو مفعول حالت دی. مفعول یعنی مفعول دی. د هو موږ مخکې ویلې چې هو د اشخاصو دپاره استعمالیږي او هم چې دی د ابجکت دی. ابجکټیو دی. حالت دی چې دی د هو یعنی د هو مفعولي حالت دی. کله چې هم سره څوک پوښتنه کوي دا معنی چې هغه غواړي د ابجکت یا د مفعول په باره کې معلومات حاصل کړي. چې اکثره مثلا کاشکې موږ ټینس ویلی وای خو نه دی مو ویلی. مثلا زه وایم چې with whom did you speak yesterday. پرون د چا سره خبرې کولې. with whom did you speak yesterday. یا whom did you talk to. مثلا چا سره د خبرې وکړې. چې اکثره مثلا to whom یا مثلا with whom دغه پریپوزیشن چې دی اکثره د هم سره کارول کیږي خو اصلا دا مفعول حالت ښیي. مثلا چا سره د خبرې وکړې زموږ هدف هغه څوک دی چې خبرې ورسره شوي دي. I مثلا talked to Bilal yesterday. دغه بلال چې دی دا مفعول دی. ځکه I چې دی دا فاعل دی. I talked to Bilal. بلال مفعول دی. موږ د دغه بلال په باره کې معلومات غوښتل ځکه مو هم استفاده کړو خو بیا هم د اشخاصو دپاره استعمالیږي. ښه بل چې دی مرګلو بل ته داخلیږو او هغه دا چې یو how دی. how معنا څنګه. how معنا څنګه. نو دغه how ډېرو مواردو کې استعمالیږي. مثلا صحت په باره کې زه وایم چې how are you. مطلب دا چې ته څنګه یې. how is he. هغه څنګه دی. how is she. هغه ښځه څنګه دی. how is your brother. ورور دې څنګه دی. مرګلو خو how WH نه دی دغه یعنی H خاص راغلی. how معنا څنګه. اوس د how چې دی د ډېر استعمال لري چې بیا نه غواړم زه جزئیاتو ته داخل شم خو معنی بدلیدای شي. دغه how چې دی دا مثلا ډېرو مواردو کې استعمالیږي. زه وایم چې مثلا how old. څو کلن. how old are you. ته څو کلن یې. مثلا how deep. how څومره ژور. how long. how wide. how far. څومره لرې. مثلا FAR دی. how far. how old. how deep. how long. how wide. نو مثلا د how چې دی یا how often دا د ډېرو مواردو سره داسې نور ډېرو مواردو سره استعمالیږي چې مثلا د دې اواز او معنا بدلیدای شي. ښه نو بل یو مهم انفارمیشن کوشن چې کومه کلمه دی هغه مرګلو where دی. where معنا چیرته.
چیرته. ویر همیشه د ځای دپاره استعمالیږي. مرګلو کله چې څوک تاسې نه پوښتنه کوي د ویر په باره کې، نو هغه تاسو نه د ځای په باره کې معلومات غواړي. نو مطلب دا چې او که تاسې هم چا نه غواړئ چې د ځای په باره کې پوښتنه وکړئ، نو تاسې کولی شئ چې ویر وکاروئ. مثلا زه وایم where are you. where are you. ته چیرته یې. وګوره چیرته یې. نو ته ویر سره پوښتنه کړې، ستا ځواب به د ځای په باره کې. I am at school. I am at home. I am in Afghanistan. I am in Kabul. مثلا تاسو همیشه چې کله په ویر سره څوک پوښتنه کوي، کوشش وکړئ چې ځواب د ځای په باره کې، ځکه ویر استعمال کړی دی چې دا غواړي د ځای په باره کې معلومات حاصل کړي. where is یو شخص نوم واچوئ. where is شاکر، ځکه بلال د نوم سره خلک حساسیت لري. where is he. where is she. where is your teacher. where is your brother. where is your pen. where is whiteboard. where is telephone. where is my telephone. نو تاسې کولی شئ چې where یعنی کولی شئ تاسې د ځای په باره کې پوښتنه وکړئ. ښه، نو فکر کوم چې مرګلو where, which, why, who, whose, whom, how دغه ټوله انفارمیشن کوېشن یا WH کوېشن دغه 9 درې چې مخکې ما ولیکل دې په باره کې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې. خو بیا هم زه درته وایم چې ممکن یعنی ډېرو مواردو کې تاسو ته یو ذهنیت مې درکړو، خو ممکن کفایت ونه کړي. بیا هم ستاسو په ذهنونو کې ځینې پوښتنې وي، خو بیا غوښتنه مې مرګلو دا دی، زه د کمره راواړوم. مرګلو موږ د انفارمیشن کوېشن یا WH کوېشن په باره کې خبرې وکړې چې دغه 9 دنې چې کوم انفارمیشن کوېشن دي دا د معلوماتو د حاصلولو دپاره کارول کیږي. او دا داسې نه دی چې مثلا دې ته یس نو کوېشن یې نشي ویلی. مثلا دا چې دي دا د معلوماتو ځینې وخت کې سړی غواړي چې د ځای په باره کې معلومات حاصل کړي، نو به ویر استعمالوي. ځکه چیرته where are you. where is your school. where is your home. مثلا where is your university. where is your teacher. where is your brother. where is your father. نو دا هغه څه دي چې د ځای په باره کې معلومات حاصلوي. نو تاسو د ځای په باره کې هغه ته مثلا who د شخص یعنی څوک. who is your brother. who is your teacher. who are you. who is he. who is she. who is this. who is that. who is شاکر. who is مثلا یو بل څوک تاسو کولی شئ دلته نوم وکاروئ. نو دا د اشخاصو دپاره هم چې دی هغه آبجکټ فرم دی یعنی د مفعول حالت دی، او هوز د ملکیت دپاره استعمالیږي. هاو څنګه ما درته چې هاو ډېر استعمال لري، خو په ټینسونو کې هر یو باندې موږ بیا په جزئیاتو تاکید کوو. همداسې مثلا ویچ ما درته وي انتخاب دپاره کارول کیږي. وین ډېر مهم دی مرګلو چې د ټایم دپاره کارول کیږي. دا ممکن هغه انفارمیشن کوېشن یا WH کوېشن څنګه چې لازمه وه په هماغه ډول چې تاسو توقعاتو ممکن ما درس نه وي درکړی، خو زه په دا مورد کې قید ومه ځکه ډېر مخکې نشوم تللی چې موږ ټینسونه نه دي ویلي. نو انشاءالله راتلونکي درس کې به مرګلو موږ د ټینسونو نه شروع کوو. زه راتلونکي درس چې البته راتلونکي دوشنبه به وي present continuous tense. او بله پنجشنبه چې دغه یعنی یوه هفته بعد نن لکه نن غوندې راتلونکي پنجشنبه به موږ سیمپل پریزنټ ټینس وایو. مرګلو ځکه پریزنټ کنټینیوس سیمپل پریزنټ ټینس چې موږ به یو کنټینیوس ټینس یو سیمپل ټینس چې راواخلو، تاسو بیا پوهیږئ چې دغه د سیمپل او د کنټینیوس ترمنځ څه فرق دی، یعنی څه فرق لري، څه مشابهات لري او څه توپیرونه لري. نو په دې اساس کله چې زه ټینس ته یو وارې داخل شوم ما لاس بیا خوښی شو، ما لاس بیا خلاص شو. نو مطلب دا زه بیا تاسو ته کولی شم چې افرمیټیو سنټنس، نیګیټیو سنټنس، نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس او انټراګیټیو سنټنس همداسې کوېشنو کې انفارمیشن کوېشن دغه WH کوېشن چې اوس مو وویلې هغه ځای کې په جزئیاتو بیا پې خبرې وکړو. انشاءالله هغه ځای کې بیا کومه ستونزه نه وي. وبخئ مرګلو، زه فکر کوم چې خبرې ډېرې اوږدې نه شي. 29 دقیقې ویډیو تر اوسه شوي. مرګلې نه غواړم چې د نیم ساعت نه ویډیو اوږده شي. کومې پوښتنې او څه شی چې وي مرګلو ټولو کمنټونه زه ګورم.
سلامونو ته د ټولو وعلیکم السلام او د مننو مو مننه الله دې اجرونه درکړي مسؤلیت یې احساسومه مقصد بیا هم کومې پوښتنې وي او سپارښتنې غوښتنې وړاندیزونه انتقادونه تاسې کولی شئ چې ما سره مطرح کړئ او ځینې مرګلي بیا لکه وحدت صاحب او داسې نورې مرګلي د وخت په باره کې بیا پوښتنه کوي در حالې کې چې ما په بار پوسټونه کړي دي وخت مې مشخص کړی دی او زه کله چې لایف راځم ډېرو لایفونو کې ما وخت مشخص کړی دی بیا هم وایم چې موږ په اونۍ کې 2 ورځې یعنی دوشنبه او پنجشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو شروع کیږي یعنی دوشنبه پنجشنبه په افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو باندې په اونۍ کې دغه 2 ورځې موږ درس لرو مرګلو دغه ویډیوګانې کوشش وکړئ نورو مرګلو سره هم شیر کړئ او که پوښتنې لرئ وړاندیزونه په ورین تندي د درس د بهبود د درس د غوروالي او ښوالي دپاره په سترګو مننه نو زه درس ته په همدې ځای خاتمه ورکوم تر بعدي درس چې البته راتلونکي دوشنبه او پریزنټ کنټینیوس ټینس نه به شروع کوو تر هغه پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه مرګرو ویډیوګانې شیر کړئ چې نور مرګرو نه مستفید شي او دې تر څنګ دغه ما درته وی چې ما درسونه د کړی شکل لري کوشش وکړئ چې دغه یعنی درسونه میس نه کوي ضایع نه کوي که تاسې زه اطمینان درکوم چې مثلا تاسې په تیر درس پوه نه وای بیا دغه نوي درس باندې نه پوهېږئ اوس ګوره موږ مهم موارد د هغه جملې چې افرمیټیو سنټنس نیګیټیو انټراګیټیو نیګیټیو انټراګیټیو انفارمیشن کوېشن زه کله چې ټینس ته داخل شم یو ټینس کې زه مثلا ویر یا وین یا وا یا هو یا هوز یا هم یا ویچ یا ورډ دا شیان چې استفاده یا هو استفاده کوم نو تاسې باید پوه وئ چې دا د څه شي دپاره استعمالیږي څنګه نو دغه ټولو معنی باندې تاسې باید پوه وئ یا مثلا جمله استعمالوم کوېشن یا نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس نو غوښتنه مې دا دی چې درسونه منظم تعقیب کړئ تر راتلونکي درس مو په خدای سپارم ماشاءالله مرګلو where are you living dear teacher ډېرې ښې جملې یعنې تاسې جوړې کړې فکر نه کوم ستاسو پوښتنه زما نه د سوال نه وي خو تاسو هدف دا دی چې تاسې د انفارمیشن کوېشن استفاده کړئ ډېره مننه مرګلیه امید ګرانه اخر کې دغه د کوېشن مارک اچوه ځکه چې سوال دی چې معلوم شي مننه تر راتلونکي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم الله حافظ